السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په یو نوي ویلاګ کې زیلمنو حادثات سره حاضر یم. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې. نو راځئ چې نننی ویلاګ شروع کړو. ښه به یې بس ګرمي شروع شوې ده او ډېره زیاته ګرمي ده. نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې ډېره زیاته ګرمي شروع شوې ده او د هغې د وجې زه ویډیو هم نشم کولی ځکه چې زه کالج ته لاړ شم. په 9 بجې پیپر مې دی ایرپورټ، نو چې بیا راځو جو ټایم ناوخته نو ویلاګ له پکې ټایم نه میلاوېږي. د دې د وجې ما د 2-3 ورځې ویلاګ نه و کړی. نن زما چوټي ده، څلورمه ورځ وه، اتواره څلورمه زما چوټي. نو پرون خو څه لرګي مرګي را پټې نه راوړو، غنم ریبلې شوي دي. نو اوس لرګي مرګي خلک راوړي، ټول خلک راوړي، مونږ هم راوړو. نو دا یوازې وزګار نو ما ویلاګ هم ونه کړو. نن به هم ټوله ورځ ستاسو سره یم، نو چېرته هم مه ځئ، زما سره اوسئ. بای بس کالج ته تللی وم، په 3 بجې رالم. نو بیا مې لږ دمه وکړه، اوده شومه او اوس رووتم د پټو غاړ ته. او پټو غاړ ته رووتم، لږ چکر ووهم چې سړی راپاڅېن، سړي را موډ ډېر زیات خراب وي. نو مې را پټو غاړ ته به چکر ووهم، نو لږ موډ به مې ښه شي. نو راځئ. څنګه چې تاسو ته ما اوس ووایي چې زه پټو موډ مې خراب دی، پټو غاړ ته ځم. نو تلمه خو ټلیفون راته ملګري وکړو راځئ ځو ګیم له. هغه ته وایم تاسو ځئ، زما څه بل څه کار دی، مې کیدای زه ګیم له در نه شم. خو هغه کار خو مې پرېښودو، اوس روان یم ګیم له ګراونډ ته. تاسو هم بوځم ګیم د باندې ګورم، نو چېرته هم مه ځئ، راځئ چې ځو ګیم له. څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو چې ډېر زیاته ګرمي ده، نور ډېر زیات ګرمي شوی دی. نو د هغې د وجې دا خوړ کې تاسو خو زما نورې مخکنی ویلاګ یې کتلي، نو هغې کې تاسو کتلي چې دا ځای به له اوبو ډک و. او اوس ګوره چې لږ لږ ډنډونه پکې پاتې شوي، نورې اوبه وچې شوي. دا د دې د وجې ډېره زیاته ګرمي ده او بارانونه شوي، خو په خپلې غالټه شوي، زمونږ د بونیر غالټه نه دي شوي. نو د ګرمۍ د وجې لکه دلته دومره زیاته ګرمي ده چې اوبه هم د خوړ وچې کړي دي. چې تاسو به ورته څه وایئ، مونږ خو ورته خوړ وایو. او بس دا دې نه لږ کته بس د 5 منټو په فاصله زمونږ ګراونډ دی. نو راځئ. څنګه رالمه ګراونډ ته، نو زمونږ فیلډینګونه میلډینګ خو کو اوس زمونږ بیټینګ شو. نو زه رالمه، ډېر زیاته ګرمي ده، خولې را باندې راغلي دي. اوس زمونږ بیټسمینان ولاړ دي بیټینګ کوي، او اوپنران لا ولاړ دي او ډېر زیات رنز یې راته کړي دي. هغه بلې ورځني رنز یې مونږ ته کړی، مونږ ته په ویلاګ کې چې کومه 147 په اټو ورکړي. ویلاګ هم د دې ځای پورې امید دی چې دا ویلاګ به ستاسو خوښ شوی. که ویلاګ ستاسو خوښ شوی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ما له راکړئ د بل ویلاګه پورې اجازت. والسلام.